بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة غفر له من ذنوبه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته سړی رالی د خپل رزق د کمی شکایت وکړي چې رزق مې کم دی یا رسول الله، په رزق مې کمبودي ده، رزق مې لږ دی، رزق مې کفایت نه کیږي، حاجات مې نه پوره کیږي، مشکلات مصائب و آفات را باندې مسلط دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وفرمایل چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا سهار وخت چې لمر نه راختلی دغه وخت یې وایه. نو د سنتو د فرض په مابینځ کې 100 واره سړی ووایي، استغفار وغواړي په ښه اخلاص باندې، او که د سنتو د فرض په مابینځ کې سړي څخه قضا سینې ووایي، بیا د فرضو بعد چې لمانځو کې بیا دې وایي چې لمر نه راختلی د دغسې وخت څخه پورې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دې صحابي ته وویل: دنیا به تاله را روانوي، پر سینه بس کېږي، په څلور به درته را روانوي، او تا لره به تابع سي هر هغه څه چې ته غواړې هغه څه. نو دا د دنیا د ډېرېدلو، د برکت راتللو، د رزق د پراخي، د کور د پریشانیو، د مشکلات لپاره یو ډېره مجربه نسخه ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی. دې صحابي ته یې وویل چې ته دغه استغفار وایه، الله پاک به ستا مشکلات او د رزق امید لرې کړي. او علماء کرامو څخه دا منقوله ده، مشایخو د بزرګانو څخه د جمعې په ورځ باندې چې سړی د جمعې د لمانځه پس سړی دا ووایي: یا غني یا حمید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك. دا سړی ووایي 10 واره یا 11 واره، یا د هر مانځه وروسته، د فرض مانځه وروسته هر ورځ 5 منځونه دي، د دې څخه یو وار وروسته ووایي. نو بزرګان کرام، مشایخ کرام وایي بله جمعه به نه راغلی، الله پاک به د بېرزقي او پریشاني او د رزق مشکل او د رزق تکلیف او زحمت او مفلسي به الله پاک ځینې واخلي. سړی 5 لمانځه وروسته پر دې پابندي وکړي، هر لمانځه وروسته یو وار وایي چې جمعه بله نه راغلی، الله پاک به د دویمې جمعې څخه مخکې پر ده باندې خوشحالي راولي، رزق یې ورپراخ کړي. نو که سړی د جمعې د لمانځه وروسته ووایي 11 واره، 20 واره یا 80 واره، هر څونه تعداد چې ویلی شي، ته اسانه یاونه دی ووایي. 11 واره ویلی شو، په 100 روپۍ کې د اللهم صل مبارک ووایي 3 واره. که هغه نشي ویلی بیا د 20 واره ووایي، 20 واره څخه زیات غوښتل بیا د 80 واره ووایي. الله پاک به د رزق ور ډېر کړي، او بله جمعه به نه راغلی، الله پاک به د هغه رزق مشکل، د رزق تکلیف او زحمت الله پاک ور حل کړي. نو هغه دعا دغه ده: یا غني یا حمید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك. یا غني یا حمید یا مبدئ یا معید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك. دا دعا دې سړی ووایي، ورد یې وګرځي، الله پاک ته امید شته چې د رزق مشکل او د رزق برکت، د رزق تنګي و کمي به الله پاک ور پراخه کړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.